بلخ ملي تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. د دې ساعت خبرونو ته مو زه سید عمر احمدي هرکلی کوم. د بلخ ولایت امني قمندانۍ د جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیریت مسؤلان وایي چې لس تنې بېلابېلو جرمونو په تړاو نیولي. دوی زیاتوي دغه کسانو په ښار کې د موبایلونو او یو شمېر نورو غلاو کې لاس درلود. د بلخ ولایت د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت واکپال مولوي محمد عمر بلال وویل چې په دې وروستیو اونیو کې لس تنه د بېلابېلو جرمونو په تور له جنایي وسایلو سره یو ځای نیولي. 2 نفرش هم مسمومیت است که موترش یکش تکسیوان بودن، یکش هم به همراهش موی سفید یعنی مسموم کننده سرباند از اینا بودن و 4 نفر به شرکت تلفن بودن که از طریق تکسی کار میکردن و 2 نفر دیگه ما که 2 نفر دیگه که دستگیر شده از طریق موتورسیکل و بایسکل کار میکردن و 2 نفر دیگه که مشروبات جور میکردن، 2 نفر با مشروبات شدن که جمله از اینا 10 نفر میشون. په ورته وخت کې هغه کسان چې د دې ډلې لخوا زیانمن شوي دا ډول څرګندونې کوي. نشبر ما به سر برابر نشدیم، نفهمیدیم جان خدا. رفتیم تو بغل ما یک نفر دیگه شیشته بود، یک نفریم او طرف شیشته بود، یک موتروان 3 نفر. این بابا طرف ما شیشت گفت جیبایت چی خراب خروب میکنه. ما گفتم هیچ خراب خروب نمیکنم. پیسه افغانی 4,51,000 پیسه را ایما موبایل همش گرفت. اما صبحش اینا را به کماندانی گرفتار کرده بود. اما یک نفر ما اینا شناختیم. چرای سره بیرته پورته کړم. بعد هغه وویل چې موږ ځو شبرغان ته ځو پاتاګرۍ ته. بس خو نو ودرېد د سړی هم د سپینږیري به و. سړی دا نو سپینږیري دا کار نه کوي، باره څلور نشابې راوړې، باره یوه نشابه یوه موټروان ته ورکړه، بل ته یې ورکړه، بله یې ما ته راکړه، بله خو نو ده ته پاتې شوه. باره دغسې بیا څه ده کړی، بیا ځان درک نه لرم. له بلې خوا د بلخ ولایت د جنایي برخې واکپال خبرداری ورکوي هغه کسان چې د امنیتي وضعیت د ویجاړولو او د خلکو له جیبونو څخه د پیسو د غلا اراده لري له هغوی سره قانوني چلند کیږي. یک بار دیگر بعض جای دیگه شان است فرار است، تحت تعقیب است. باز هم از طرف صفحات مجازی برشان اعلام میکنم صدای ما را بشنون. عالم وقتی مهلت است که بیاین خود تسلیم بکنن، با آرام به خانهشان بشینن، ملت ما را آزار ندن. اگر باز ملت ما شاکی شوند باز میگیریم ایشان، باز بدلی و قضایی تسلیم میکنیم تا که به سزای امانش برسن. د یادونې وړ ده چې له مجرمینو څخه 2 رادې ټکسي، موټرسایکل، لاسي بم، 1 میل کمري سلا، بایسکل او 2 بشکې وطني شراب کشف او ضبط شوي. د هوا له ګرمېدو سره په بلخ کې د کولرا او یو شمېر نورې ناروغۍ ډېرې شوي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلان د خلکو څخه غواړي چې روغتیایي سپارښتنې جدي توګه په پام کې ونیسي. د بلخ ولایت د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر غوث الدین انوري د کولرا او نورو موسمي ناروغیو او زیانونو په اړه خبرې وکړې او د مزار شریف له ټولو ښاریانو وغوښتل ترڅو د موسمي ناروغیو د مخنیوي لپاره روغتیایي ټکي په پام کې ونیسي. در افغانستان هم در این روزها هوا بهد گرم است. اگر اینا خود از گرمی نجات نده، اولین مرضی که به وجود میاد همون آفتاب زدگی است که باید کسایی که در آفتاب کار میکنن حداقل روی مجبوریت باید همیشه اینا آب بخورن، زیاف آب بنوشن که باعث از آب نوشیدن میته که یک مقدار از گرمی جلوگیری بکنه. د بلخ ولایت د عامې روغتیا مسؤلینو د شمیر له مخې د کورنیو په تیره بیا د لویانو او ماشومانو ترمنځ موسمي ناروغۍ د هر کال په پرتله سږ کال زیاتې شوي او خلک هم له روغتیایي ستونزو سره مخ شوي، نو ځکه کاریان باید روغتیایي لارښوونې تعقیب کړي. درنو لیدونکو دا و د دې ساعت خبرونه، تر بیا مو الله مل ښه وخت.